سلام له خورشیده د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. 40 کسان په کندهار هوایي ډګر کې د نشي توکو د لیږد په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت د ویاندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمي وایي دغو کسانو غوښتل څه باندې 21 کیلوګرامه هیروین چې په خپلو معدو کې د کپسولونو په بڼه ځای پر ځای کړي وو هند ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې 13 ورځ د پولیسو له لوري نیول شوي دي. له دې سره سم 9 نور کسان د څه باندې 70 کیلوګرامه نشي توکو د قاچاق په تور په کابل، ننګرهار او فراه ولایتونو کې هم نیول شوي دي. له دې سره سم په کابل کې د الکولي مشروباتو د تولید او پروسس یوه لویه کارخونه کشف او له منځه یوړل شوه. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر مسؤلین وایي دا کارخونه چې د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې یې موقعیت درلود، تېره ورځ د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې کشف او له منځه وړل شوې ده. د سرچینې په وینا د دغې کارخونې خاوند هم نیول شوی دی. په ورته وخت کې کورنیو چارو وزارت وایي یو کس چې په لوګر کې د پولیسو په ترورونو کې لاس درلود نیول شوی دی. دغه کس چې قاري فرید نومیږي او تر دې مخکې په لوګر ولایت کې د پولیسو په ډیریو ترورونو کې لاس درلود، بالاخره 13 ورځ له پل علم ښاره نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې له نیول شوي کسه یوه توفنچه هم ترلاسه شوې ده. یوناما یو ځل بیا د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتونو کې ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو له امله اندېښنه په ډاګه کړې او د دغې لړۍ د درولو غوښتونکې شوه. دغې ادارې په یوې اعلامیې کې د پکتیکا په سروبي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ولسي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په غبرګون کې ویلي ولسي وګړو ته د زیان اوښتو لړۍ باید ژر تر ژره ودرول شي. د ویل ده چې د پکتیکا په سروبي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې چې څو شپې مخکې ترسره شوي 4 میرمنې او 1 ماشوم وژل او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د بدخشان تخار لویه لاره نن سهار په کلفګان ولسوالۍ کې د یو شمېر معترضینو له لوري ترافیک پر مخ وتړل شوه. د کلفګان ولسوال قیوم قاني وایي دغو خلکو ځکه دغه لاره تړلې چې 13 ورځ په یاده ولسوالۍ کې د قمندان برزو او قمندان سیف الدین چې غیر مسؤل وسلوال دي د جګړې له امله یوه میرمن وژل شوې او 15 نور کسان ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا د کلفګان اوسیدونکي له دولته غواړي چې په تخار او په ځانګړې توګه په کلفګان ولسوالۍ کې غیر مسؤل وسلوال ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي 2 ورځې مخکې یو ځل بیا خپل دوري سفر پیل کړ. زلمي خلیزاد په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي په دې 15 ورځني سفر کې به افغانستان، برټانیې، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي او له خپل نړیوالو همکارانو سره به د افغانستان د سولې او پراختیا په برخو کې خبرې وکړي. ویل کېږي ښاغلی خلیزاد به د افغان حکومت له مشرتابه غړو سره له طالبانو سره د خپلو خبرو له طالبانو سره د افغان حکومت له لوري د یوې ټولمنلې مرکچي ډلې د جوړېدو او نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. نوموړي به تر دې مخکې د خپل دوري سفر په پای کې د قطر په دوحه کې له طالب استازو سره هم کتل، خو لا تر اوسه روښانه نه ده چې په دې سفر کې به له طالبانو سره وګوري او که نه. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.